د 1403 هجري شمسي کال په پیلېدو په میدان وردګو ولایت کې د ښوونیز کال د پیل زنګ وکړنګول شو. په یادو جوړو شوو مراسمو کې مسؤلینو وویل په ښوونځیو کې د راتلونکي رهبرانو ته روزنه ورکول کیږي او له ښوونکو غواړي چې د زده کوونکو په ښوونه او روزنه کې لا زیاتې هڅې وکړي. دا چې په لیسو کې او مکاتبو کې مدارسو کې انسانان جوړیږي، هغوی کې هغه کسان جوړیږي چې هغه په راتلونکي وخت کې بیا ټولنه رهبري کوي. هغوی به په راتلونکي وخت کې د خپلې ټولنې نمایندګي کوي. دا مسؤلیت مې هر د برنامې امیر ته امانت په غاړه کې ورچولی ده او هر د ولسوالۍ امیر ته مې امانت په غاړه کې ورچولی ده. د خلکو د بچان مې هر استاد ته هر معلم صاحب ته امانت په غاړه کې ورچولی ده. د الله جل جلاله په حضور کې داسې غواړم څرنګه چې الله جل جلاله له ما غواړي. له څو میاشتني ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیلېدو ته زده کوونکي زیاته خوښي څرګندوي. وایي اوس ورته د تعلیم ښه زمینه برابره شوې او له ښوونکو غوښتنه کوي چې د زده کړو په پرمختګ کې لا کوټلي ګامونه پورته کړي. د زده کړو زمینه موږ ته ډېره برابره شوې ده. شکر الحمدلله. اوس خو په دې امن کې ډېره ښه شوې ده. په اوسني حال کې که موږ وګورو پوره زمینه موږ ته برابره شوې ده او شکر الحمدلله. دا یو ډېره ښه خبره ده په دې خاطر چې د موږ هېواد افغانستان داسې خلکو ته ضرورت لري چې پرمختګ وکړي او موږ ډېر خوشحاله یو چې بیا همچنان مکاتب موږ ته زمینه برابره شوه. دې ویلو ده چې په میدان وردګو ولایت کې په 411 مکتبونو کې څه د پاسه 109,000 نارینه او شاوخوا 2,000 ښځینه زده کوونکو ته ښوونه او روزنه ورکول کیږي.